شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. د ټولو نه اول خو د خانشیر حاجي صاحب او د ولیشیر لالا او عقیل محمد ډوکیټ او کرم ستار مننه کوو چې په دومره ښایسته او برکتي محفل کې زموږ ګډون یقیني کوو. او بیا داسې موضوع باندې دا محفل کېښوده چې که په هغې باندې هر څوک هر څومره خبرې وکړي نو هغه به کمي، هغه به د هغه د هغې حیثیت مطابق نه د میرشاد محبوب. خو داسې و چې ما میرشاد محبوب صاحب نه پیژندو او په کال 1993 کې په پېښور پوهنتون کې لالا د پی ایس ایف الیکشن و، په هغې کې حمایت ولاړو، مونږ حمایت طرف ته. نو ادریس خان ولاړو، هغه داسې بغاوت غونته کې کړی و، هغه زموږ نه خلاف و او مونږ به د هغه خواله نه تللو، بس حمایت سره ما خپل. خو یو پیر داسې وشو لالا چې د دې کنونشن و، نو زه اتفاقي غونته کې بس یو ملګري سره لړم، نو هلته کې یو هلک شعرونه وې د محبوب صاحب، محبوب به یې وې نو، او هغه شعرونه داسې وو چې هغې به لکه ماله به یې سم داسې چارج کولم به. نو بیا ما ته راته راکه امجد وویل چې دا خو د یار حسین امیرشاد محبوب دی. نو زما کې دغه پیدا شي چې دا سړی به لیدل غواړي. دی خو لکه زه چې څه وایم نو ادې هم وایي، نو زما شوق پیدا شو. او هغه بیا شکر دی د طیل احمد شباب صاحب په ځای کې یو پروګرام و، په هغې کې ما محبوب صاحب ولیدو، خو زه دومره یارېدم چې د هغه په مخ کې ما شعر هم نشو ویلی او غلی ناست وم. بیا چې هغه خبرې کولې ما څه اورېدلي وو، بیا هغه خبرې کولې، نو ما خو وایي چې دی خو لکه بس سور باچاخانې دی او دا خو زه په سم ملګري باندې واورېدم. نو زما ورسره ډېر نږدې تعلق جوړ شو. زه به تلم راتلم وم چې ناجوړه وم. یو پیر داسې وشو چې زمونږ د عوامي نشنل ګوند تر دا منځه داسې څه خبره باندې د ملګرو یو بل سره څه خفګان راغی. نو په هغې کې دلته په یار حسین کې یو پروګرام و، نو ما ته پکې زمونږ یو مشر وینا کړې وه، ویې چې زه به تا ګورم چې ته به دې پروګرام له راشې که نه. نو زه رالم، نو محبوب صاحب ناجوړه و، ما ویل بیا د ده تپوس کوم. زه د هغه تپوس له لړم کېناستم ورسره، مې ستا تپوس له هم راغلی لالا، مې دغه شانتې پروګرام دی، مې هغې له راغلی ما هلته به ځمه. ما ته یې ویې اختره داسې کار دی چې ته خو سیاست کوې او د عوامي نشنل ګوند د پلیټفارم لاندې کوې. مې او نو وي ته زما په شانتې عجز سړی وي، ته ترقی هاوس سره ښکر والی شي چې بغیر د میزان مه دغه کوه. وي دې ډلو پرو کې دا وي د سنګانو جنګ دی، د دې منځ کې وي مه راځه. نو لکه محبوب صاحب دومره مینهناک سړی و چې هغه چرې په خپل ژوند کې د څه غلطې خبرې پرچار نه و کړی. سو د هغه شعرونه لکه داسې چې په بنده کې یو ولوله پیدا کوي، په بنده کې جذبه پیدا کوي، په بدن کې د انسان کې د وطن مینه پیدا کوي. په مړه ګیډه ډوړی د خپلو مټو، په جنت مې مقدم که غم د خېټې، هسې نه دنیا د دین په غم کې بیلې، نیک هغه دی چې سم که غم د خېټې. زه به هم لکه اقبال او خوشحال خان وم، ما له خیال او فکر کم که غم د خېټې. نو د محبوب صاحب کار څومره ستاینه وشي کمه به وي. ډېره مننه یو وارې بیا د ټولو ملګرو چې